الله لا اله نسته لائق د عبادت الا هو ما سوا د الله تعالی جل جلاله څخه هغه الله تعالی جل جلاله الحي چې ژوندی دی القیوم چې ثابتونکی دی هر شي لره لا تأخذه نرازی دته سینته ولا نوم پریشانی او خوب الله تعالی جل جلاله لره نه پریشانی راځي او نه هم خوب له خاص دلره خاص الله تعالی جل جلاله لره دي ما هغه شیان فی السماوات چې په اسمانونو کې دي و ما فی الارض او هغه شیان چې په مځکه کې دي من ذا الذی څوک دی هغه څوک یشفع چې شفاعت بکوي عنده پنیز دده یعنی پنیز د الله جل جلاله الا باذنه پرته د اجازه د الله تعالی جل جلاله یعلم خبر دی الله تعالی علم لري ما په هغه شیانو باندې بین ایدیهم چې تاسو په مخ کې دي وما خلفهم او چې تاسو تر شا دي یعنی په اوسنیو او په خوانیو ټول الله تعالی جل جلاله علم لري خبر دی ولا یحیطون او دوی احاطه نشي کولی هیڅوک بشیء پر هیڅ شی باندې من علمه په معلومات باندې د علم د الله تعالی جل جلاله الا بما شاء مگر په هغه چې الله تعالی جل جلاله یې د معلومولو اراده وکړي وسیع پراخه د کرسیه کرسی ده باچی ده السماوات تر اسمانونو والارض او تر مځکې ولا یؤوده او ندروي الله جل جلاله حفظهما ساتل د دامځکو او اسمانو وهو العلی العظیم او الله جل جلاله لوړ دی په ذات او صفاتو کې او ډیر لوی دی